د افغانستان اسلامي امارت د امر المعروف نهي عن المنکر او شکایت اوریدلو وزارت نظامی معین الحاج شیخ شهید خیل صاحب هلمند ته د خپل سفر په ترڅ کې د هلمند ولایت مقام کې د مرستیال والی الحاج مولوي محمد نبی حماس پښتون کې د دې ولایت له ګڼ شمېر ملکي او نظامي مسؤلینو سره غونډه وکړله. په دې مسؤلینو کې د 215 العظم قولي اردو مرستیال، د نظامی محکمې رئیس، علما او شورا اداري مرستیال، فقهي مجالسو رئیس، د استخباراتو ریاست مرستیال او د امر المعروف د رئیس په شمول د ټولو ریاستونو رئیسانو یا استازي شامل و. مرستیال والي په لیزه وینا کې راغلو میلمنو او ټولو راغلو مسؤلینو ته ښه راغلاست ووایه. هغه د مجلس د محتوا په اړه مختصر معلومات وړاندې کړل او دا مجلس ډیر مهم او د بشپړ پاملرنې وړ وګڼئ. د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي په وروسته کې د امر المعروف قانون د ښه تنفیذ په موخه د مجلس د ګډونوالو نظرونه او مشورې واوریدل شولې. تېره ورځ د افغانستان اسلامي امارت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت نظامي معین الحاج محترم شیخ شهید خیل صاحب هلمند ته د خپل سفر په ترڅ کې د ولایت مقام غونډو تالار کې د هلمند د مرستیال والي الحاج محترم مولوي محمد نبی حماس صاحب پښتون کې د ګڼ شمېر ملکي او نظامي مسؤلینو سره ناسته وکړه. د دې ناستې موخه د امر بالمعروف قانون د ښه تنفیذ پر لارو چارو باندې بحث کول و. ښاغلي شیخ شهید خیل صاحب د امر بالمعروف قانون یو شمېر مهم مواد ولوستل، پر جزئیاتو باندې بحثونه وسوه او د مسؤلینو څخه د ښه تنفیذ په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د امر المعروف نهي عن المنکر او شکایت اوریدلو وزارت نظامی معین د مجلس موخه د امر المعروف قانون د ښه تطبیق په برخه کې د مسؤلینو سره همغږي، د عامه پوهاوي په برخه کې ګډې همکارۍ او مبارزې او د دې قانون د اهمیت ښه روښانتیا یاد کړه او د دې قانون بشپړ فلسفه د علمي دلایلو په رڼا کې تشریح کړله. هغه د دې قانون د اړتیا په اړه هم موجوده دلایل وویل او هم د یاد قانون د بشپړ دقت او تحقیقي پړاوونو په اړه معلومات وړاندې کړله. نوموړي ویل د قانون هر ماده او جزیه د اسلامي شریعت په رڼا کې د حنفي فقه څخه استنباط شوی او په شرح کې تخریج هم لیکل شوی دی چې په ټوله نړۍ کې یو بې مثاله قانون ورته ویلی سو. هغه د دې قانون مهم متعدد مواد په خورا ښه تفصیل سره ولوستل او د مسؤلینو څخه د قانون په تنفیذ کې د اړوند همکاریو غوښتنه وکړله. د فقهي مجالسو رئیس، د علماو شورا اداري مرستیال، د نظامی محکمې رئیس، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس، د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت رئیس او د هلمند پوهنتون مرستیال د امر المعروف قانون د لا ښه تنفیذ په موخه یو شمېر مشورې وړاندې کړلې چې د ښاغلي شهید خیل له لوري قدرداني وسول او په لیکلي بڼې یاداشت واخیستل سو ترڅو د وزارت مقام له رهبرۍ سره شریک کړلی سي.